دوستانو نیکې هیله او سلامونه په دې تمه چې ټول به راته د کامل صحت په جامو کې نغښتي وای. د تیر په څېر نن بیا هم په یوه ناروغۍ خبرې کوو چې یوه عامه ناروغي ده او د زړه د حملې په نوم یادېږي. د زړه حمله د پرمختللو هیوادونو او د هغو کورنیو چې تغذیوي حالت یې ښه وي یوه عامه ناروغي ده او د نړۍ په کچه په لکونو میلیونونو خلک د دې ناروغۍ ښکار شوي دي او د دې ناروغۍ خطر کې دي. د انسان د بدن د سینې په مرکزي برخه کې د زړه په نوم د پمپ یو ماشین شتون لري چې هره ثانیه او هره لحظه اکسیجن لرونکي او پاکه وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي او ناپاکه وینه د بدن د مختلفو برخو څخه راټولوي او سږو ته یې د تصفیې او پاکۍ په خاطر لیږدوي تر څو د بدن د استفادې وړ وګرځي. د بدن د نورو حجراتو په څېر زړه هم د زړه حجرات هم سالم پاتې کېدو ته ضرورت لري، په دې منظور چې د زړه حجرات خپله دنده په سالم ډول او په مکمل توګه اجرا کړي. نو هره لحظه اکسیجن او پاکې وینې ته ضرورت لري. هغه رګونه چې په خپله د زړه حجرات مړوي او زړه ته وینه لیږدوي د اکلیلي شرايینو یا د کورونري آرټریز په نوم سره یادېږي. د هر علت له کبله چې دغه اکلیلي شرايین کوم چې زړه ته پاکه وینه رسوي او زړه مړوي بندیږي، مسدود کیږي، نو یو شمېر اعراض علایم او نښې په ناروغ کې د زړه حجراتو د مړینې له کبله په ناروغ کې رامنځته کیږي. دا چې زړه ته په کافي اندازه وینه ونه رسیږي نو د زړه حجرات مري او دې ته د زړه حمله ویل کیږي. کوم خلک د زړه د ناروغۍ او د زړه د حملې په خطر کې دي؟ چاغ خلک هغه خلک چې د دوی د وینې غوړ زیات وي او همدارنګه د بدن وزن او چاغوالی زیات وي. دوهم هغه کسان چې دوی تل د رواني فشارونو ښکار وي. دریم هغه خلک چې دوی د وینې لوړ فشار او د شکر ناروغي ولري. څلورم هغه کسان چې دوی هیڅ ډول فزیکي او بدني تمرین او سپورټ نه کوي. هغه کسان چې دوی د تازه میوو او سبزیو څخه په لږه اندازه استفاده کوي. ټول هغه کسان چې دوی خپل سر په زیاته اندازه د درد ضد درملو څخه استفاده کوي. دا په مجموع کې هغه کسان دي چې دوی د زړه د حملې په خطر کې ډېر واقع دي. همدارنګه هغه کورنۍ چې په دوی کې د دوی د کورنۍ په غړو کې د زړه د حملې تاریخچه موجوده وي نو ممکنه ده چې د دغسې کسانو د کورنۍ په نورو غړو کې هم د زړه حمله صورت ونیسي او رامنځته شي. د زړه حملې ته د مساعد کوونکو فکتورونو له جملې څخه تر ټولو خطرناکترین مهم خو د مخنیوي وړ مساعد کوونکی فکتور د سګرټو څښل دی. سګرټ څښل او د تمباکو استعمال، که هغه د سګرټ په ډول وي، که د نسوارو په ډول وي، که د چلم په ډول وي، دا ټول د زړه د حملې خطرناکترین او د مخنیوي وړ مساعد کوونکي فکتورونه شمیرل کېږي. د زړه حمله د کومو علتونو او سببونو له امله رامنځته کېږي؟ یو څو مهم علتونه او سببونه دي چې د زړه د حملې باعث کېږي. لومړی علت د اتیروسکلروسس په نوم د رګونو د سختوالي یوه عامه ناروغي ده چې په دې کې په ځانګړې توګه زړه ته د وینې رسوونکي شرايین او رګونه چې د کورونري آرټریز یا اکلیلي شرايینو په نوم سره یادېږي مسدود کېږي، بندېږي او په پایله کې د زړه حجراتو ته وینه په نامکمله توګه او یا هم په مکمله توګه بندېږي. د زړه حجرات مري او د زړه حمله رامنځته کېږي. دوهم علت د زړه د رګونو التهاب یا واسکولایټس چې ورته وایي. دغه ناروغي هم د زړه د حملې باعث کېږي. د زړه د رګونو په التهاب کې
د رګونو لومین جوف حجم راکمیږي او په کمه اندازه وینه بیا هم د زړه حجراتو ته رسیږي او د زړه د حملې د منځته راتګ باعث کیږي. دریم علت په ناڅاپي توګه په ځینې حالاتو کې یو څوک احساساتي کیږي، یو څوک ډېر غوسه کیږي او خپل عصبي کنټرول د لاسه ورکوي، نو احساساتي کیدل، زیاته غوسه او زیات د خپل عصبي کنټرول څخه وتل، عصباني کیدل، دا د زړه د رګونو د ناڅاپي بندښت باعث کیږي او دا هم په داسې اشخاصو کې چې دوی د یو چا سره جګړه کوي، دوه ګاونډیان سره جګړه کوي، په کور کې جنګ او جګړه رامنځته کیږي، یو څوک ډېر احساساتي کیږي، نو دا هم د زړه د حملې باعث کیږي او کله کله په ناڅاپي توګه د یو چا د مړینې باعث هم کیدلی شي. بل علت په ولادي ډول هغه رګونه مشکل لري کوم چې زړه ته پاکه وینه رسوي. د دې رګونو په حجم کې مشکلات او د دې رګونو په وظایفو کې مشکلات، دا هم په خلکو کې د زړه د حملې باعث کیدلی شي. بل مهم علت د زړه بېنظمۍ دی. د زړه د حرکاتو بېنظمۍ د وینې ټینګښت ته زمینه برابروي او د وینې د علاقه کېدو او ټینګښت له کبله د زړه په رګونو کې د وینې ټوټې بندېږي او دا هم د زړه د حملې یو عمده علت دی. او په هغه خلکو کې چې دوی د زړه د پمپ ستونزه لري او زړه یې ستړی کېږي او همدارنګه د زړه حرکات ټکانې بېنظمه او غیر منظم وي، نو په دې خلکو کې هم د زړه د حملې د منځته راتګ عمده علت د زړه بېنظمۍ دی. کله چې په یو چا کې د زړه حمله خدای مکړه صورت ونیسي او رامنځته شي، نو دغسې کسان په ناڅاپي توګه د سینې په مرکزي برخه کې د منتشر او د سینې د شدید درد احساس کوي او دغه درد کله کله چپ لاس ته، غاړې ته او همدارنګه دواړو اوږو په منځ کې احساس کیږي. دې څخه علاوه د سینې د مرکزي برخې درد د معدې یا اپیګاسټریک ساحې ته هم انتشار کوي او په دې برخو کې ناروغ د منتشر درد څخه شکایت کوي چې ډېر شدید وي او دا هم د زړه د حملې یو عمده عرض دی او عمده علامه ده چې ناروغ لخوا ډاکټر ته بیانېږي. دې څخه علاوه دغسې کسان ډېر وارخطا وي، بدن یې خولي وي، په ځینې حالاتو کې فشار لوړېږي او په ځینې حالاتو کې فشار ټیټېږي. همدارنګه د زړه حرکات د زړه د حملې پر وخت په ځینو ناروغانو کې زیاتېږي، حرکات زیات ټکیکاړ وي او همدارنګه په ځینو ناروغانو کې د زړه حرکات لږ وي یا په بل اصطلاح ناروغ برډیکارډ وي. دا په مجموع کې د زړه د حملې هغه نښې دي چې په د زړه د حملې په ناروغ کې تر سترګو کېږي. کله چې یو چاته د سینې شدید دردونه په ناڅاپي توګه پیدا کېږي، سمدستي باید آرام کړل شي. آرام هغه مهم فاکتور دی چې د درد په کمولو، کمښت او آرامولو کې مهم رول لوبوي. د دې ترڅنګ باید دغسې کسان سمدستي روغتون او ډاکټر ته ورسول شي تر څو ورته لازم معاینات او درملنه ترسره شي او د دوی ژوند په وخت وژغورل شي. څه ډول کولی شو د زړه د حملې څخه خپل ځانونه او نور خلک وژغورو؟ منظم سپورټ کول، منظم تمرین کول، په دې معنا چې په اونۍ کې لږ تر لږه 3 ورځې د نیم ساعت لپاره عادي قدم وهل یا منډه وهل یا هم نور سپورټ کول، دا هغه مهم فکتور دی چې د زړه د حملې، د شکر د ناروغۍ، د وینې د فشار، د سرطان د ناروغۍ په مخنیوي او کنټرول کې مهم رول لوبوي. د دې ترڅنګ په زیاته اندازه د تازه میوو او سبزیو خوراک، د ډېرو غوړو خوراکونو، د غوښو د ډېر خوراک او د وریجو او د خوږو شیانو د خوراک څخه ډېر پرهیز کول او په لږ اندازه خوراک، دا هم هغه مهم فکتور دی چې د زړه د حملې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. د دې ترڅنګ د سګرټو پرېښودل، د تمباکو نسوارو او چلم پرېښودل، د وینې د شکر کنټرول، د وینې د فشار کنټرول او همدارنګه د رواني فشارونو علاج او کنټرول هم د زړه د حملې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي.
دوستانو د نورو طبي او صحي روغتیایي معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ. ستاسو له پاملرنې او توجه یو جهان مننه.